د قمر خیریه بنسټ محترم ولیدونکو سلامونه او نیک هیلې درته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو موضوع کې موږ سره شریک یاستئ، خانزاده مې پېښور ته بیولی و، عملیات مو ورته وکړه، عملیات یې خلاص و، الحمدلله عملیات کامیاب و، ستاسو دعا برکت و. اوس راغلي وو خانزاده کور ته بیایو او د تاسو په مخ به کور ته فامیل ته تسلیمو او راځئ موږ سره اوسئ. نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. تقالك شوي على خير. السلام عليكم بخير جود تكره تخذ خير خير دي العيدة هذا لك دا يا خالزاده دا لندي زينه زه درې وخت غواړم دا یو څه کړم دا ګور استرګ لندي زينه دا زينه تاسو ډیر مننه تشکر قمر خیریه بنسټ موږ تقریر زموږ د مرتبه وکړ تاسو موږ ډیر تشکر ډیر تاسو په عذاب شلینو سره بس دعا کوه چې کومک کړی هغې ته دعا وکړه الله یې ټول کومکونه قبول کړو خدای دې ټولو ته نور مرسته ورکړي چې داسې د غریبانو مسکینانو سره کومک کوي. خانزاده ته څه ویل غواړې؟ قمر خیریه بنسټ نه مننه چې موږ سره مرسته وکړه، ټول مسلمانانو سره به مرسته وکړي، موږ خدای دې ته وسه ورکړي. تاسو څنګه ورونه تاسو خوشاله دي چې خانزاده جوړ شوی دی؟